شمشیر خان وای کنه وای زما دوستانو زما زندگی او زما ځواني دې غرق کړه کنه وای چې تاسو سوچ هم نشئ کولای وای زما چې دنه وای دوستی کړو او هغه دوستی کې مال یو دوست دې ټاک راکو کنه چې هغه زما ټوله زندگی تباہ او برباد کړ دا واقعیا چې دنه د شمشیر خان دا د شمشیر خان تعلق دا پر دل سره د دې واقعیا د شریکو ما کنه ځکه کنه چې ملګری وسره کم کار کړی دی کنه نو تاسو به سوچ هم نشئ کولای شمشیر خان چې د یوې میاشت لپاره چې دنه پاکستان ته راغلی او دوست وسره داسې کار کړی دی ملګرو دا واقعیا د شمشیر خان دا او هغه په خپل چې د جیل نه دا پیغام را لېږلی دی چې چرته هم په خپل دوستانو باندې اعتبار مکوئ نن سبا چې د کور نه چې دی بهر په هغه باندې به چرته هم اعتبار نه کوي او دا نن په خپل سترګو باندې ولیده دا واقعیا د شمشیر خان دا شمشیر خان وای کنه وای زه په سعودي عرب کې وم په سعودي عرب کې کار روزګار کول وای زه د یوې میاشت لپاره چې د پاکستان ته راغلی وم او په پاکستان کې د خپل ملګرو سره چې دنو ګرځیدم او هغه سره مې چې دنو چکرې والی وای په دې کې زمون په دې دوستانو کې یو دوست دي چې وکنه چې دا غن ډیر زیات یریدم او هغه سره ما غب شپ هم صحیح نه لگاو وای داسې وکنه چې زه واپس به سعودي ته روانېدم نو زما هغه دوست چې دنو ماته ویل کړه چې زه د موبایل در کوم آیفون او دا به ته زما یو ملګری ته هغه ته به ورسې وغلې به ورکې و شمشیر خان وای کنه وای چې زه کله سعودي ته تلم نو زما ملګری مال موبایل لاوړو او ما چې دنو په هغه ټیم کې غټه غلطي وکړه چې دا موبایل ما ونه کوته و داغه نه پس ما سیده بیگ ته ورواچاو او چې کله بیگ ته ورواچاو زه لاړم او کله چې د سعودي عرب په ایرپورټ باندې کوشم چې کله د سعودي عرب په ایرپورټ باندې کوشم زما سامان چې ده نو په سعودي کې کته کېدو په ایرپورټ کې نو چې کله دغه آیفون موبایل لاواغستو چې کله دغه راواغستو دغه کوته نو په دغه آیفون موبایل د آیفون په موبایل په ډبې کې چې ده نو چرس پراته په دغه ټیم کې چې ده نو شولټي والا ځونی او جیل ته ویوړم او چې کله جیل ته ویوړم نو په جیل کې ماته 19 ساله سزا چې ده نو واورول شو د یو دوست په وجه باندې چې زما ټوله ژوندۍ تباہ او برباد شول ملګرو دا شمشیر خان بیان دی ځکه چې دا پر دل سره هغه تعلق ساتي هغه ته 19 سال سزا واوروله شمشیر خان وای کنه و چې زما چې دنه سلور بچی دي یو می خزه ده یو می مور ده او چې دنه ماته 19 سال سزا واوروله شمشیر خان وای کنه یو چرته په چا باندې ادبار نه کوي پنن سبا وخت کې چې د کور نه دی بهر وی کنه په باندې با ادبار نه کوي دا ټول چې دنه تعالی ټک درکې او کنه داسې و کنه و شمشیر خان ټول ژوندۍ تباہ او برباد شو مور چې دنه هغه به هم چې دنه په جړه باندې ځان ختم کی خزه دی و چې دی ادي بس سمره په سخت کې دی دغه بچو ته وګوره او دغه چې دنه خزي ته وګوره دغه مور ته وګوره او یو دوست چې دنه غلط داسې ټک ورکو نن سبا په دوستانو باندې چرته هم اعتبار نه کوي دوستان خلکو له داسې ټک ورکوي لکه شمشیر خان له شمشیر خان وای زما زندگی او زما ځواني چې دنه ځواني کې په دوستۍ دي سي خراب کړه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای نن سبا په چا اعتبار نه کوي ملګرو او نن سبا په ډیر زیات احتیاط کوي په ژوندۍ کې که په ژوندۍ کې می احتیاط ونه کوو تباہ او برباد بم شي ژوندۍ نن سبا په خپل باندې هم اعتبار نه کوي خپل اکثر خلکو له ټک ورکوي او دا موږ په ژوندۍ کې ډیر زیات ولیدل چې خپل چې نو دا دی اکثر لوټ کوي ويبنى نلوټا غیرو مې کې ادم تا شعر به تاسو اورېدلې وی کنه چې خپل اکثر خلکو لټک ورکوي نو تاسو کوشش کوئ په ژوندۍ کې بچا باندې چرته هم اعتبار مکوئ په هر ځای ځان نه علاوه بچا باندې چرته هم اعتبار مکوئ دا ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ